یو ورور کړی دی چې په جومات کې د یو ورک شوي شیز دپاره اعلانونه کول جایز دي او که نه یا لکه ماشوم چې ورک شي د هغه دپاره اعلان کول دا جایز دی او که نه او یا موږ د جومات په دیوال باندې پاڼه ولګو نو دا به جایز وي او که نه الجواب په جومات کې د ورک شوي شیزونو دپاره اعلانونه کول دا نه دي جایز جومات کې دننه اعلانونه کول د ورک شوي شیزونو دپاره او د بیو دپاره یو شی خرڅول راخرڅوي ټول نه منې راغلی زمونږ علاقو کې جوماتونه د اعلانونو دپاره پاتې شوي خدمت ته چې وګورې نو خدمت ته به ورله تیار نه وي او خرچې ته به تیار نه وي چې الله به کور خرچې وکړي خو اعلانونو ته یې پرېښودی دی بس الله مو بخښه ورک شوی دی الله مو بخښه غوا ورکه شوې ده وایي الله مو بخښه ګډه ورکه شوې ده لکه د الله نه حیا پکار دی او د الله کور دی اعلانونو ځای خو نه دی حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا دی من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد چې کله ته څوک وینې په جومات کې د یو شي اعلان کوي د ورک شوي شیز نو پیغمبر وایي ته به ورته دا وایې چې لا ردها الله علیک الله دې تا ته سره میلاو نه کړي دا خبره به لازم کوې د دین دی ګوره ښه چې کوم سړي ستا په مخ کې په جومات کې اعلان وکړو چې یاره زما نه دا شی ورک شوی الله دې سره در نه کړي دا دین دی او دا غیرت دی ځکه چې جوماتونه دې لپاره خو نه جوړ شوي ته پکې راځې خپل کور کې اعلانونه کوه که نه په چت سپیکر ولګوه نو بیا وایي تا ته زما کور سپک ښکاري سي نو وایي تا ته الله کور سپک ښکاري سي چې خپل کور په چت سپیکر یې نه لګوي اعلانونه نه کوي د الله په کور کې کوي دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک هم ولیدو جومات کې یو شی خرڅوي یا اخیستو نو تاسو به ورته دا وایئ چې لا اربح الله تجارتک الله دې ستا په تجارت کې سره ګټه وانچوي دا خیري دا کول په دغه ټیم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده جوماتونه د الله د عبادت دپاره جوړ دي د منځه دپاره د ذکر او اذکار دپاره د علم د زده کولو دپاره د دې دپاره خو نه دي اوس که د سپیکر د جومات نه بهر لګېدلي یو حالي یا بل ځای کې هلته هر څه چې لګېدلي هلته د اعلانونه کوي هېڅ خبره نه خو جومات کې دننه نه جومات کې دننه اعلانونه ناروا دي وایي که موږ پاڼه ولګوو پاڼه په جومات کې دننه لګول دا مې اعلان کول دی پاڼه په جومات کې دننه لګول دا څه دي اعلان کول دي داسې مثال دی چې یو سړی کور ته په دروازه نه ورځي په کړکۍ ورشي یو شی دی ته په پاڼه ولیکې زما نه پلانی شی ورک شوی دی جومات کې ورته دې شو لکه تا چې اعلان وکړي څه فرق پکې دی که بهر یې لګوي به هېڅ خبره نه ده جومات نه بهر دیوال باندې لګوي دي چې څوک راځي چې ویني یا مرسته وکړي هېڅ خبره نه خو دننه جومات کې دا نه دي روا دا مسله ما ته ښکاري چې تېر شوي نشست کې ګرایي نه مخکې ذکر کړې وه چې دیني اعلانونه جایز دي چې د دین سره تعلق ساتي لکه بعضو جوماتونو کې تاسو دي چې ورشي نو شاته به پوسټر به لګېدلی چې پلاني جومات کې درس دی یا دې جومات کې به درس وي دا ټیم به بیان وي دا ټیم به دی د اعلان دا اعلان جایز دی که نه جایز ولې جایز دی دین سره تعلق ساتي دنیوي امور خو نه دي که نه هسې مثال که څوک اعلان ولګي چې حج او عمرې دپاره که څوک ځي نو پلاني ځای کې دفتر دی هلته راشي ولې د حج عمره هغه پکې فایده ده نو د دې قسم اعلانونه هم ځان ساتل پکار دي مقصدي خبره دا چې جوماتونه د الله د بندګۍ دپاره جوړ شوي جوماتونه د اعلانونو دپاره نه دي والله اعلم هلته یو بله فایده مې ذهن ته راغله بعض کسان څه چل کوي ما بعض جوماتونو کې لیدلي هم دي لکه و چا نه څه شی ورک شوی دی به د محراب سره ځوړند کړي محراب سره به یې ځوړند کړي وایي موږ چې اعلانونه نه کوو موږ اعلانونه نه کوو نه په سپیکر اعلانونه کوو او نه موږ پاڼې لګوو خو دغه شی دلته ځوړند دی که چا واغوستو یې واغوستو چاته میلاو شو دې ته مې اعلان وایي دې ته څه وایي دا مې اعلان دی تا چې هلته دا شی ځوړند کړی د خپل کور دروازې سره یې ځوړند کړه بل ځای کې یې ځوړند کړه بل ځای کې یې ځوړند کړه ولې هلته محراب کې ولې جومات کې جومات دې لپاره خو نه دی چې ته پکې سامانونه ځوړندوه چې خلک یې ویني او راشي پسې دا مې اعلان کې دننه راځي ورسېدی به که نه